بسم الله الرحمن الرحیم. ګران دوستانو سلامونه، نیکی هیلې مې ومنئ. په دې هیله چې ټول به روغ او جوړ یاستئ. ګران دوستانو، راځو د اډوبي فوټوشاپ دویم نمبر لیکچر ته، چې په تېر لیکچر کې موږ او تاسې د اډوبي فوټوشاپ په تاریخچه په اساساتو او همدارنګه په انټرفیس باندې غږېدلي وو. په تېر لیکچر کې موږ او تاسې وویل چې د هر پروګرام ځان ته یو انټرفیس لري. انټرفیس د اډوبي فوټوشاپ انټرفیس دغه موږ تاسو سره د ټول د اډوبي فوټوشاپ انټرفیس ده، چې په دغه ساحه کې موږ تاسو کولی شو چې خپل ډیزاینونه وکړو او همدارنګه عکسونه پکې ایډیټ کړو. بیا موږ تاسو ویلو چې دغه کوم انټرفیس چې دی دا د مختلفو پینل څخه جوړ شوی دی، چې هر پینل بیا جلا جلا وظیفه لري. لکه همدارنګه موږ تاسو ویلو چې یو موږ تاسو سره په انټرفیس کې مینو بار و، همدارنګه موږ تاسو سره وویلو چې دویم پراپرټیز بار یا اپشن بار و. دغه هر ټولز جلا جلا ځان ته خپل اپشن بار لري، چې په هر ټولز باندې کلیک کوم نو د هغې دغه ساحه کې خپل پراپرټیز بار راځي. همدارنګه موږ تاسو ویلو چې دغه ټولز بار ده دغه برخه، او دغه نورې موږ تاسو سره پلیټس دي، لکه لایرز شو، هیسټري شو، چینل شو، پاتس شو، کلرز شو، سویچ شو وغیره. نو دا ټول موږ تاسو سره پلیټس دي، چې د هر یو ځان ته بیا جلا جلا وظیفه لري. انشاءالله پر روانو کلاسو کې به په هر یو باندې په جلا ډول باندې بحث کوو. همدارنګه موږ یو خبره بل هم کړې وه ګران دوستانو، چې فی الحال چې کله موږ تاسې دا کوم فوټوشاپ کاروو CC 2021 دا د دې انټرفیس دی. د دې دغه کلر چې وګورم موږ تاسو ته به ډیفالټ دغه کلر لري، خو که زه وغواړم چې دغه کلر د دې څه وکړم چینج کړم، نو تاسو به څه وکړئ، سمپل به راشئ ایډیټ مینو ته او پریفرنسز او هغې څخه وروسته انټرفیس. نو دلته وګورئ موږ تاسو لیکلي انټرفیس، په انټرفیس کې موږ تاسو سره کلر تیم چې ګوره به ډیفالټ موږ سره دغه کلر سلیکټ دی. نو تاسو کولی شئ چې له دې څخه خپل دغه د انټرفیس کوم کلر چې دی لکه د پینلسو کلر یا پلیټسو څه وکړئ له دې څخه تغییر کړئ. لکه د مثال په ډول ګوره زه کلیک وکړم نو ما سره دغه ټول انټرفیس کلر څنګه شو چینج شو. په همدې شکل باندې که سپین غواړئ که بیخي ډارک غواړئ وګورئ، نو له دې ځای څخه تاسو د خپل انټرفیس رنګ تغییرولی شئ. زه هم چې بس همدغه به ډیفالټ څنګه دی همدا صحیح دی، اوکې. او همدارنګه دغه موږ تاسو سره مین ایره ده، چې په دې کې موږ تاسې خپل ډیزاینونه او عکسونه ایډیټ کولی شو. همدارنګه مو ویلي وو چې که چېرته زه وغواړم دغه کوم پینل چې دي په خپله خوښه ځان ته څه وکړم په اډوبي فوټوشاپ کې ارینج کړم. د مثال په ډول دا موږ تاسو سره اوس یو لاین کې دی، زه غواړم چې دا ډبل لاین ته کړم دې طرف ته راولئ، چې هر طرف ستاسې خوښه وي تاسو کولی شئ چې خپل ځان ته یې جوړ کړئ. نو دا وګوره لایرز دي موجوده، که دې خوا مې راوړل په همدې شکل دا ټول تاسو خپل ځان ته منظمولی شئ. چې کوم یو ستاسې ډېر استعمالوئ یا ډېر استفاده کوئ هغه څه وکړئ، هغه پرېږدئ، او کوم چې نه استفاده کوي هغه څه وکړئ بیا ریموو کړئ. د مثال په ډول یو څه وکړئ کلوز ټپ، چې کوم ټپ تاسې نه خوښېږي څه وکړئ هغه کلوز کړئ په دې شکل باندې. نو اوس که چېرته احیانا ما نه دغه بعضې پینل چې په دې انټرفیس کې ورکې شي یعنې هایټ شي، نو زه به څه کوم، مثلا ټولز ما نه هایټ شو، همدارنګه لایرز هایټ شو. نو که چېرته تاسې غواړئ چې یو یو بېرته انټرفیس ته راولئ نو څه وکړئ، سمپل به راشئ په وینډوز منو به کلیک کړئ او دلته وګورئ دلته ټول موږ تاسو سره شته دی. مثلا زه غواړم ټولز بار راولم، ټولز بار ته چک ولګوه، ټول بار بېرته ما سره راغی، همدارنګه لایرز، کلرز، هیسټري وغیره. نو له دې څخه تاسو یو یو بېرته راوستی شئ. خو که زه چې نه زه غواړم چې څنګه فوټوشاپ نوی انسټال کړم، نو به ډیفالټ حالت دې ماته د انټرفیس راشي. نو څه وکړه بیا راشه وینډو مینو باندې کلیک کړه او له هغې څخه وروسته به څه وکړې ورک سپیس ته به راشي او دلته به ریسیټ ایزنشل باندې کلیک کړي. نو وګورئ دا موږ تاسو سره د فوټوشاپ به ډیفالټ انټرفیس شو، یعنې کله چې موږ تاسې فوټوشاپ نوی انسټال کړو نو د هغې انټرفیس موږ سره په دغه شکل باندې وي. نو بیا تاسو ورته خپله سیټینګ کولی شئ چې هر څنګه ستاسې خوښه وي. ښه ګران دوستان، دا خو موږ تاسو سره د تېر درس ریویو وه. نو په نننۍ ویډیو کې موږ تاسې په ډېرو مهم موضوعاتو باندې خبرې کوو، چې لومړی څنګه کولی شو چې په اډوبي فوټوشاپ کې یو نوی ډاکومنټس واخلو تر څو په هغې کې موږ تاسې خپل ډیزاین وکړو.
همدارنګه څنګه کولی شو چې اډوبي فوټوشاپ ته عکسونه راوړو د څو طریقو لارو کولی شو موږ تاسې چې اډوبي فوټوشاپ ته عکسونه راوړو همدارنګه زوم ان او زوم اوټ چې ډېر زیات مهم دی دا څنګه کولی شو همدارنګه په لیرز باندې خبرې کوو ډوپلیکیټ باندې خبرې کوو ښه ګران دوستانو لومړی موږ تاسې نیو ډاکومنټس راوړو فوټوشاپ ته ګورئ هر کله چې موږ تاسې فوټوشاپ نوی اوپن کوو نو موږ تاسې سره ویلکم سکرین راځي په دې شکل باندې نو تر څو چې زه نیو ډاکومنټس وانخلم نو ماته دغه فوټوشاپ مخکې نه ځي نو څه به وکړي موږ تاسې دغه نیو ډاکومنټ له دوه ځای څخه اخیستی شو لومړی طریقه دغه ده چې رابه شي دلته کریټ نیو باندې کلیک کړي نو موږ تاسې ته به دغسې یو وینډوز راشي چې دا ته کله کوم ډاکومنټ چې ته غواړې نو د هغې سیټینګ ده یعنې سایز او وغیره وغیره دا ټول موږ تاسو له دې ځای څخه کولی شو دا یوه طریقه ده او بله طریقه دغه ده چې رابه شي فایل مینو ته او په نیو باندې به کلیک کړي له دې ځای څخه هم موږ تاسو د خپل نیو ډاکومنټ ته سیټینګ کولی شو نو دواړه یوه خبره ده نو زه راځم لومړی څه کومه دا کوم نوی ډاکومنټ زه اخلم نیو ډاکومنټس نو دې ته څه ورکوم نوم ورکوم چې هر نوم ستاسې خوښه وي له هغې څخه وروسته موږ تاسې سره دلته د اندازهګیرۍ واحدات دي یعنې دا کوم ډاکومنټ چې تا اخلی د دې کوم واحد ورته ټاکي د اندازهګیرۍ مثلا پکسلز انچ سانتیمترس میلیمترس وغیره چې هر یو ستاسې خوښي زه وایم پکسلز بل موږ تاسې سره یو واحد دی بل هایټ دی دا کوم ډاکومنټ چې زه اخلم د دې دغه جګوالی دی څومره وي همدارنګه پراخوالی دی څومره وي هغه ستاسو پورې اړه لري هایټ یې 600 بل موږ تاسې دلته اورینټیشن دی چې دا کوم نیو ډاکومنټس داخلی د دې دا د پورټریټ راشي یا لینډسکیپ راشي نو دې موږ تاسې کولی شو چې انتخاب کړو همدارنګه د دې څخه موږ تاسې ریزولوشن کولی شو چې خپل دغه ډاکومنټ ته ورکړو ریزولوشن یعنې چې کله موږ تاسې یو نیو ډاکومنټ اخلو د دې دغه پکسلو شمېر یې څومره وي چې څومره موږ تاسو دلته دغه ریزولوشن زیات ورکړو نو هماغومره به زموږ ستاسې دغه نیو ډاکومنټ ریزولوشن ښه وي خو به ډیفالټ موږ تاسو سره 300 دی کلر موډ کلر موډ یعنې دا کوم ډاکومنټ چې زه اخلم دا د RGB وي که سیماکیا ګریسکیل بیټ میپ وغیره په دې به وروسته موږ تاسې په تفصیل سره خبرې کوو دا هر کلر بیل بیل پېژنو راځو بیټ 8 بیټ 14 زه به ډیفالټ 8 بیټ صحیح دی بیکګراوند کانټینټس دا کوم نیو ډاکومنټ چې زه اخلم د دې بیکګراوند یې سره کم وي سپین وي بلیک وي بیکګراوند کلر کوم بل کلر وکړئ ټرانسپیرنټ وي او کسټوم په خپله خوښه ورجوړوی شي نو زه چې بس دغه به ډیفالټ سپین کلر څنګه دی اوکې دی صحیح دی اوکې به کوم له هغې څخه وروسته موږ تاسې راځو کلر پروفایل په دې کې هم موږ تاسې نور کار نه لرو همدا کوم کلر چې خپل کوم سیټینګ چې شوی همدغه به صحیح وي نو له هغې څخه وروسته کومه زه اوس دغه سیټینګ ما وکړو دغه نو که چېرته زه غواړم چې دغه ځان سره سیف کوم نو څه به وکړي په دغه ایکن باندې به کلیک کوي او دلته به یو نوم ورکړي ورته چې هر نوم ستاسې خوښه وي نو دغه سیټینګ ثبت کړئ چې کله بار بار ستاسو به دغه سیټینګ په کارېدو نو څه وکړئ نو سمپل به راځئ او دلته سیف کړئ موږ تاسو سره هغه وي نو زه اوس نه سیف کوم نو چې کله زه کریټ کلیک کړم نو ما سره به نیو ډاکومنټ څنګه شي کریټ شي ښه راځو دلته موږ تاسو سره یو ریسنټ دی ریسنټ معنا دغه چې هغه فایلونه چې ما په فوټوشاپ کې خلاص کړي وي غواړم چې بېرته ریسنټلی څه وکړم اوپن کړم دلته موږ تاسو سره ښکاري سیف لکه هماغه خبره ده کله چې موږ تاسو له دې ځای څخه یو سیټینګ سیف کړو نو بیا چې آینده لپاره موږ تاسې اوپن کوو نو څه به وکړي رابه شي دلته په سیف به کلیک کوئ نو د هغه بل ته موږ تاسې سره راغلی وي نو له دې څخه موږ تاسو هغې څخه استفاده کولی شو فوټو دلته ګوره موږ تاسو سره چې کله عکسونه راوړو نو به ډیفالټ موږ تاسو سره دلته اندازې دي چې په کومه اندازه ته عکس غواړئ څه وکړه هغه سلیکټ کړه اوپن کړه نو موږ هماغه اندازه به موږ سره تاسو سره راشي پرنټ کله چې موږ تاسې یو ډاکومنټ یا یو ډیزاین یا عکس پرنټ کوو نو دلته موږ تاسو سره به ډیفالټ اندازې دي چې هر اندازه ستا خوښه وي نو څه وکړه کلیک کړه او کریټ آرټ الیژن ویب موبایل فلم دا ټول موږ تاسو سره اندازې دي مثلا مختلف اندازې د موبایل آیفون بل وغیره نو په دې دغه 3 کمانډونو باندې موږ تاسو وروسته بیا خبرې کوو له هغې څخه وروسته به څه کوم زه راځم خپل ډاکومنټ څه کوم کریټ کوم ګران دوستانو یوه خبره دلته تل په یاد ساتئ هر کله چې موږ تاسې په اډابي فوټوشاپ کې یو ډیزاین کوو او هغه چاپ کوو نو په دغه صورت کې موږ تاسو سره دغه نیو ډاکومنټس اخیستل ضرور دي او هغې ته سیل ورکول څنګه دي ضرور دي او همدارنګه که چېرته موږ یو عکس راوړو نو موږ تاسو سره رجسټر دی نو خپله بیا هغې ته اندازه اخیستل ضرور دي چې کله موږ تاسې عکس راوړو خپله په خپله ورته اندازه څه کوي انتخابوي نو مثلا زه یو عکس راوړم ګوره چې زه کله فوټوشاپ ته یو عکس راوړم
نو ګور دا موږ تاسو سره خپل ډایرکټ راغی نه کوم اندازې ته ضرورت پیدا نه شو موږ تاسو سره خو که هم چې کله موږ تاسو غواړو د غږ چاپ کوو بیا دې ته موږ تاسو وروسته په خپل موږ یو لیکچر لرو یو ټولز لرو چې په نامه د کرپ نو دا موږ تاسو کولی شو چې دې عکس ته د خپلې خوښې څه وکړو اندازه ورکړو چې په دې باندې موږ تاسو وروسته بیا خبرې کوو ښه ګران دوستانو راځو له هغې څخه وروسته اوس موږ تاسې ووایو چې څنګه کولی شو چې اډوبي فوټوشاپ ته عکسونه راوړو نو لومړۍ طریقه خو موږ تاسې سره دغه ده چې سمپل به موږ تاسې راشو فایل مینو ته او له دې ځای څخه څه وکړئ اوپن انتخاب کړئ یعنې ته خپل عکس څه کولی شي اوپن کولی شي له دې ځای څخه چې کله اوپن باندې تاسو کلیک کړئ نو ستاسې عکس چې په هر ځای کې وي څه وکړئ هغه فولډر اوپن کړئ او عکس ورته انتخاب کړئ د مثال په ډول څه وکړئ عکس به سلیکټ کړئ او له هغې څخه وروسته اوپن نو ګورئ موږ تاسو سره څه شو عکس راغی دا وګورئ دا یوه طریقه بل دوهم طریقه دلته راشئ وګورئ موږ تاسو سره فایل مینو ته راځو دلته اوپن ته مخامخ خپل شارټکټ لیکل شوی کنټرول پلس او نو که چېرې زه د کیبورډ نه کنټرول پلس او پریس کړم نو موږ تاسو کولی شو چې له دې څخه هم خپل مشخص عکس وکړو فوټوشاپ ته راوړو دوهمه طریقه درېیمه طریقه تاسو کولی شئ چې همدغه مین ایریا نه ده د اډوب فوټوشاپ نو څه وکړئ په دې کې ډبل کلیک وکړئ له دې څخه هم تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې عکس وکړئ فوټوشاپ ته راوړئ وګورئ دا موږ تاسو سره درېیمه طریقه که وایي چې نه زه له دې ځای څخه هم نه کوم نو څه وکړئ سمپل راشئ ستاسې عکس چې په هر ځای کې وي څه وکړئ عکس سلیکټ کړئ او د موس په واسطه ډریګ اینډ ډرا کړئ یعنې فوټوشاپ ته ډریګ اینډ ډرا کړئ وګورئ موږ تاسو سره عکس به راشي دا ګور مختلف عکسونه ما سره په اډوبي فوټوشاپ کې موجود دي خو ټول په یو لاین کې دي نو که چېرته غواړئ چې ته جلا جلا کړې تر څو تاته ښه معلوم شي نو څه وکړه یو بیل بیل ډرای کړه نو موږ تاسو سره به هر عکس په خپل فریم کې راشي دا ګورئ دا موږ تاسو سره د عکسونو د راوړلو طریقه ښه ګرانو دوستانو د عکس د راوړلو څخه وروسته موږ تاسې باید یوه خبره په نظر کې ونیسو هغه دا چې هر کله موږ تاسې که چېرته په اډوبي فوټوشاپ کې البته په ټولو پروګرامونو کې کار کوو د ګرافیک ډیزاینینګ مربوط که هغه فوټوشاپ وي کورلډرا وي وغیره نو یوه خبره چې ډېره زیاته مهمه ده هغه ده چې موږ تاسې به خپل دغه عکس یا دغه ډاکومنټس دومره زوم کوو چې په دې ډاکومنټس یا د عکس کې چې موږ کار کوو نو موږ تاسو ته ښه معلوم شي تر څو زموږ ستاسې دغه ایډیټ یا دغه ډیزاین ښه راشي ښه راځو اوس موږ تاسې چې کله فوټوشاپ ته عکس راوړو نو عکس زوم ان زوم آوټ نو زه ځم لومړی موږ تاسې دغه ټولز بار به وروسته وایو چې په دې کې موږ تاسو سره یو ټولز ده په نامه ده زوم ټول چې کله زه په دې باندې کلیک کړم او سمپل راشم په دغه عکس باندې کلیک کړم نو ما سره به څنګه کېږي دغه عکس زوم کېږي دلته بره خپله پراپرټیز بار لري موږ تاسو سره یو مثبت دی بل ماینس دی که چېرته په ماینس باندې کلیک کړم او عکس باندې څه وکړم کلیک نو ما سره عکس له دې ځای څخه زوم آوټ کېږي مثبت باندې څه وکړم زوم ان په ماینس باندې زوم آوټ دلته بل موږ تاسو سره دی یو 100% دی بل فټ سکرین دی او بل فل سکرین دی کله چې موږ ګورو اوس دا عکس ما سره څو فیصده موږ تاسو سره دا زوم دی شپږ شپېته اشاریه اووه فیصده که چېرته زه دا له دې څخه هم زوم کړو نو ما ته دلته ښکاري چې ستا د عکس څومره زوم شو ګوره 100% شو اوس موږ تاسو سره دغه عکس 100% زوم دی که چېرته زه فټ سکرین کړم چې څومره سکرین ما سره دی نو دغه عکس به موږ تاسو سره فټ شي وګورئ دغه د عکس چې کوم سکرینونه موږ تاسو سره دا فټ شو موږ تاسو سره بل فل دی فل چې څومره موږ تاسو سره د خپل سکرین نه هم موږ تاسو کېږي غټېږي دا خو یوه طریقه شوه ښه ګرانو دوستانو اوس راځو څنګه کولی شو د کیبورډ نه یو عکس وکړو زوم ان او زوم آوټ کړو نو څه به وکړئ رای به شي سمپل به د کیبورډ نه کنټرول پلس ماینس او کنټرول پلس پلس یعنې موږ تاسې کولی شو چې وګورئ دلته موږ تاسو سره یو ماینس دی بل پلس دی نو کنټرول پلس ماینس سره موږ تاسو کولی شو چې هماغه څنګه چې عکس موږ تاسو زوم آوټ کوو نو د کنټرول پلس دغه ماینس به ووهئ موږ تاسو سره به عکس کوچنی کېږي که چېرته غواړو چې زوم ان کړو نو څه وکړئ کنټرول پلس دغه پلس علامه به ووهئ نو موږ تاسو سره به عکس زوم ان کېږي وګورئ راځم کنټرول پلس وګورئ موږ تاسو سره
عکس زوم شو کنټرول پلس ماینس عکس کوچنی شو دا خو کنټرول پلس 0 که چېرته زه پرس کړم نو ما سره دغه عکس کېږي پټ سکرین نه ځي لکه موږ تاسو چې دلته مخکې ویلې کنټرول 0 یعنې د کیبورډ نه کنټرول پلس 0 او که کنټرول پلس زه وهم نو ما سره عکس کېږي زوم کېږي ښه نو کله چې زه عکس زوم شو زه غواړم چې دغه ته حرکت ورکړم دا خو اوس ما ته داسې حد عکس ښکاري نو څه کولی شئ تاسو راځئ دغه هینډ ټولز ته چې دلته موږ تاسو کې په کیبورډ کې هم شته که چېرته دا زه پرس کړم او راشم دغه عکس وکړم حرکت ورکړم د یوې ساحې څخه بلې ساحې تر څو ما ته چې په کومه ساحه کې زه کار کوم هماغه ساحه ما ته ښکاره شي که وچې نه داسې نه کوم نو څه وکړه راشي د کیبورډ نه څه وپرس کړه سپیس بار پرس کړه نو موږ تاسو سره د دې شارټکټ دی او بیا موس په واسطه ورته حرکت ورکړه دا یوه طریقه ښه ګرانو دوستانو دا موږ تاسو سره په اډوبي فوټوشاپ کې زوم ان او زوم آوټ چې ډېر زیات مهم دی زه ځم یو بل عکس راوړم ښه کوالټي والا عکس تاسو ته پیدا کړم چې تاسو ورباندې پوه شئ مثال په ډول دغه عکس ما فوټوشاپ ته راوړه ګوره دلته که زه پرېږدم دا عکس په دې پاسه ما سره راځي نو ګورئ څه شو موږ سره دلته بل لایر موږ سره اختیار کړو نو تاسو به څه وکړئ دلته موږ تاسو سره یو اوکې دی او بل کینسل دی نو تاسو که چېرته غواړئ چې په همدې باندې باید زه د عکس څه وکړم راشي نو څه وکړه اوکې پرس کړه او که نه کینسل یې کړه نو تاسو به څه وکړئ سمپل به راشئ چې کله عکس د ډرګ اینډ ډراپ په واسطه باندې تاسو یو عکس راوړئ فوټوشاپ ته نو څه وکړئ راشئ دغه ساحه کې پرېږدئ د پراپرټیز بار سره پرېږدئ یعنې د دې عکس نه بیرون تاسو څه وکړئ چې په هر ځای کې تاسو پرېښوده موږ او تاسو سره د خپل یو پیټرن جوړوي نو وګورئ موږ تاسو سره دغه عکس راغی په دې شکل باندې دا وګورئ دلته ما سره په دې کې ځای په ځای شو که بېرته زه غواړم چې دې څخه وباسم جدا یې کړم نو څه وکړه معمولي موو ورکړه ورته په دې شکل باندې ښه ګرانو دوستانو دا چې موږ تاسو کله په یو عکس باندې کار کوو د ښه ډیزاینر دا اصول دي چې همیشه باید دغه عکس څخه یو کاپي واخلي یعنې ډوپلیکیټ واخلي تر څو دغه اوریجنل عکس موږ تاسو سره خراب نشي نو یو خو سمپل طریقه دغه ده مثلا دغه عکس زه راځم دغه عکس زه په دې باندې کار کوم نو څه کوي زیاتره خلک همدغه نه څه کوي کاپي او بېرته پیسټ ګوره ما سره دا شو بیا اوریجنل یې پرېږدي او کاپي فوټوشاپ ته راوړي په دې کې څه کوي کار کوي یوه طریقه خو دا شوه بیا زیاتره خلک څه کوي هغو راځي مثلا د عکس راځي دغلته ایمیج مینو ته او ډوپلیکیټ اخلي له دې څخه ډوپلیکیټ اخلي دلته یو نوم ورکوي اوکې نو ګورئ موږ تاسو سره د دې څخه ډوپلیکیټ واخیستل شو خو ښه طریقه یې موږ تاسو سره باید چې موږ تاسې دلته راشو چې کله زه یو عکس راوړم هغلته دغه لایرس مینو کې موږ تاسو سره خپل هلته یو لایرس جوړوي که ژوند به کوي انشاءالله دغه لایرس مینو چې موږ تاسو سره کار لکه وینډو په دې باندې موږ تاسو په تفصیل سره خبرې کوو نو چې هر کله موږ تاسې یو عکس راوړو هغه به ډیفالټ موږ تاسو دلته یو لایر جوړوي چې دا څنګه موږ تاسو سره به ډیفالټ لاک وي نو تاسو کولی شئ چې له دې څخه څه وکړئ دغه کوم عکس چې ما راوړ یعنې ډوپلیکیټ واخلئ چې د کیبورډ نه کنټرول جے شارټکټ دی نو اوس وګورئ موږ سره څنګه شو دغه لایر کاپي شو موږ تاسو سره د دې لر نه یو کاپي واخیستل شوه نو زه کولی شم ګوره دا ما سره لاک دی او دا ان لاک دی نو ګوره دا کوم چې ما سره ان لاک دی دې ته زه مووینګ ورکولی شم خو دغه لاک چې ما سره کوم دی دې ته زه حرکت نشم ورکولی چې دې باندې به وروسته سره خبرې کوو ښه ګرانو دوستانو دا موږ تاسو سره د عکس د لایر څخه ډوپلیکیټ اخیستل راځو یو بلې مهمې موضوع ته هغه دا چې موږ تاسې کله په یو عکس یا یو ډیزاین کې څه وکړو کار وکړو د مثال په ډول زه راځم دغلته یو برش اخلم مثلا ما دلته بعضې په دې خپل عکس کې یا ډیزاین کې څه وکړو بعضې کار وکړو اوس زه غواړم چې دا څه وکړم یو بیک لاړ شم نو موږ ته سمپل کولی شو چې د کنټرول د کیبورډ څخه کنټرول پلس زیډ نو ما ته به څنګه کېږي دا کوم عمل چې ما اجاره کړی دا به ما ته بیک کېږي چې دا موږ تاسې په نورو پروګرامو کې ویلي لکه ریډو او انډو نو کنټرول زیډ شارټکټ د موږ تاسې کولی شو چې دې څخه څه وکړو ریډو او انډو وګورئ د موږ تاسې سره هم شته ریډو او انډو کنټرول پلس زیډ دا خو دا شرکت چې کوم چې نه زه یو بله طریقه تاسو ته زه وښیم چې هغه ډېره زیاته ساده او سمپل ده او مهمه طریقه ده هغه دغه چې دغه عکس کې مثلا ما ډېر زیات ایډیټ کړی ډېر زیات که چېرته زه اوس کنټرول زیډ بار بار وهم نو ما سره ډېر زیات وخت نیسي او وخت رانیسي نو څه به وکړي تر څو زه غواړم چې د عکس بیرته به ډیفالټ هلته ویسم نو کنټرول زیډ که زه وهم ما ته ډېر زیات وخت لګېږي وخت نیسي نو څه به وکړي سمپل به راشي فایل مینو ته
او دلته یو اپشن دی د ریورډ په نامه باندې چې د کیبورډ نه یې شارټکټ F12 دی. که چېرته زه دا اوس پریس کړم نو ما سره به دغه عکس به ډیفالټ حالت ته لاړ شي. یعنې څومره کار چې په دې عکس کې ما کړی په یو کلیک سره څه کېږي موږ او تاسو سره به ډیفالټ حالت ته ځي. خو که چېرته زه کنټرول زیډ پریس کړم کنټرول زیډ وهم د کیبورډ نو یو عمل به څه کېږي ما ته بیک کېږي چې دا مطلب ما سره ډېر زیات وخت نیسي. احیانا که چېرته ما نه یو عمل یا دوه عمله حتی درې عملو پورې ما نه پکې غلطي راغله نو زه کولی شم چې د کنټرول زیډ په واسطه یې بیک کړم. خو که چېرته بیخي ډېر راغله او غواړم چې نه باید زما دا کار څنګه شي به ډیفالټ حالت ته لاړ شي نو څه وکړئ راشئ فایل مینو ته او هلته ریورډ کمانډ باندې کلیک وکړئ. موږ تاسو سره به دغه عکس یعنې دا کوم ډیزاین چې دی به ډیفالټ حالت ته لاړ شي چې ډېر زیات مهم دی ګرانو دوستانو. بل یو خبره بله موږ تاسې بیا وروسته په دې سلیکشن کې وایو چې موږ تاسې مثلا دغه یو ساحه ما سلیکټ کړه او غواړم چې انسلیکټ کړم نو سلیکټ مینو کې موږ تاسې ویلو چې ډي سلیکټ کنټرول پلس ډي شارټکټ دی. او همدارنګه که زه غواړم چې دغه ټول فایل څه وکړم سلیکټ کړم نو کنټرول ا وګوره د کنټرول ا د ټول فایل د سلیکشن لپاره استفاده کیږي او کنټرول ډي بېرته انسلیکټ لپاره استفاده کیږي. نو دا وه د نن ورځې ویډیو. تر بل ویډیو پورې مو پاک الله سپارم. ښاد آباد او سوکاله اوسئ. د الله په امان.